خپل اقتصادي هم دلته پانګه وکړي. تاسې پوهېږئ چې ډېر یعنې باید نورې دنیا خلک دلته موږ راغلو چې دلته پانګه وکړي. خپل تجاران خو باید په طریقه ولا باندې چیرې وځئ؟ خپل وطن د چا نه تښتئ؟ ولې تښتئ؟ ولې موږ د اسلامي نظام خو موږ خپله دنیا ته خپل اسلامي نظام بد معرفي کوو. بله ورځ تیارو پسې منډې وهلې دا زموږ د افغانانو دپاره شرم نه و. ولې قیصاري ونیو ژوندی ونیو خوشې نه کړو د ټولو ته او د عفو هم داسې نه ده. تاسې به وایي کېدای شي دا به داسې عفو وي چې دوی ورې منګولې ولګېدی کېدای شي د خلکو سرونه کاو. کې داسې نه ده. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت کتلی. وحشي بن الحرب د حمزه رضی الله عنه سره څه ونه کړل؟ خالد بن الولید د ټول احد د جهاد د ماتې سبب ونه ګرځېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې ته راغی وحشي بن الحرب هندي هغه 2000 د مشرکینو لوی قومندانانو ته عفو ونه کړله. هغه خالد بن الولید د یرموک فاتح ونه ګرځېده. بیا هغه لوی ابو سفیان چې د ټولو جنګونو قومندان و هغه ابو سفیان دواړه سترګې د الله په لاره کې شهیدانې نه شولې. بیا تاسې خلکو ته اطمینان ورکوئ. خیر د دغه رسیبانو کوشش را سره وکړئ چې ضرور تاسې تجاران ملګري لرئ. کوشش وکړئ تر حده ډېر کوشش وکړئ نور تجارانو ته ملګري وي. په هر بخش کې ملګري وي. لکه تجارانو سره د علماو تجارانو سره او ډاکټرانو سره د درې بخش خلکو سره د هر چا روابط وي. نظام کې خلکو کار کړی وي، نظامي کار یې کړی وي، بل کار ټول دې ته روادار کړئ چې لاړ نه سي. د نظام د بازار کې شر و شور دا تنه د انګیر په ټکا نه ده جوړ. اوس بازار ته چې ورسې غوږ ونیسي داسې ودرېږي خر و بر دا تنه انګیر نه ده شروع کړی، دا تنه نجار نه ده کړی، دا تنه د ملا اذان نه ده کړی، دا تنه د باسکیلو د موټرسکیلو د موټرو د فابریکې او د بل نه ده. دا ټول راجمع سوي دي. که یو ملا ترې وباسه خو یو اذان دي بیا بازار شر و شور بندېږي؟ نه. مستریان ترې نه وباسه د بازار شر و شور بندېږي؟ نه. خو یو څه برخه معطله پاتې کېږي. نو دا نظام ټولو ته ضرورت لري. بعضې داسې دي چې هغې کې اقتصاد دی چې تر منځه وویسته تقریبا بازار سړېږي. دلته بازار کې مطلب ته خلک روان وي، ځي و راځي و څوک دکان ته ورځي. نظام چلند هر چا ته موږ ضرورت لرو. داسې نه ده چې دا نظام خاصو خلکو ته ضرورت لري. بیا هغه څوک چې ډېرو ته ضرورت لري هغه تاسې یې. نو خیر ده تاسې د یوه قرباني موږ سره وکړئ او دا به انشاءالله د تاسې وجیبه ده. الله به د تاسې نه پوښتنه کوي. دومره ښه زمینه 1400 کاله بعد الله موږ ته زمینه د اسلام مساعده کړې. تاسې د عربي چینلونه وینئ. مسلمانان دومره خوشحاله دي. زه دیوبند ته تللی وم، ما ته د دیوبند شیخ الحدیث ویلي موږ ته اسلامي نظام او امن څه وخت راوړئ؟ موږ منبر حر ده. د 14 کاله د امریکایانو په حضور کې موږ منبر غلام نه ده پرېښودلی. ملا حریت او ازادۍ لري. یعنې موږ علماو دومره کړي دي. نور دنیا کې کله منبر د مکې مکرمې منبر حر پاتې ده. اوس هلته ملا کله ازادي خبرې کوی شي؟ د کاغذ څو محدودې خبرې هغه کوي. خیر د رسیبانو موږ سره دغه اعانت و کومک وکړي. د خلک مه پرېږدئ چې ټیټ سي، چې ټیټ سي متلاشي کېږي، ختمي. کوشش وکړئ چې راجمع سي. په اجتماع کې ډېرې غټې ګټې دي. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. دا چې د موږ د شرکتونو تجاران د نعرې تکبیر غږ یې وکړ، دا افتخار ځای دی. نور دنیا کې نسي کولی. کوي چې رسیبانو که هلته داسې کېږي چې نعرې دا مفکوره چې الحمدلله د اسلام مفکوره دلته موږ ژوندۍ ساتلې. راځئ نور پرمختګ وکړو. الله مو ښه لره، الله مو حافظ و ناصر شه، الله مو جوړ